پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج صاحب. مارج صاحب سړی مشې ښه راغلاست درته وایم. مارج صاحب نن بیا یوه نښته د پاکستاني پوځیانو د افغان پوځیانو ترمنځ راغلې ده. فکر کوئ چې په ټوله کې پاکستان اوس مهال د دا ډول یو رفتار سره څه غواړي ثابت کړي؟ مننه جناب الله صاحب. تاسو قدرمنو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. پاکستان اوس د خپل ملت دپاره البته پنجابیان او د دوی استابلیش رژیم او د پوځیانې هسې ورته ګوپکه جوړوي. دوی د عبرت درس واخیست. په تاریخ د پاکستان کې تر اوسه پورې د افغانستان له خوا نه داسې شرایط هم نه وو راغلي چې په دوی حمله وکړي او داسې حمله هم نه وه سوې. داسې وړې وړې الوتکې راغلې بېرته ویشتل سوې هغه چې دا مسله وه. باندې داسې ډله ییزه جبهه یي جنګ تر اوسه دوی نه و لیدلی او ته له دې زوره نه وه خبره. دا توقع یې هم نه وه. نو له دې نه وروسته دوی پوه شول. اوس له دې نه زیات چې دوی جګړه کوي او حملې کوي دا د دوی په تاوان. څنګه چې د امریکا استازي ډاکټر صاحب خلیلزاد ویل دوی ځان ته کپ ورکوي. په دې نه د پاکستان کې هم قومونه د مخالف دي. ګاونډیان ټول مخالف دي که هند که ایران که افغانستان او ځان ته مخالف دي. بلوچان دي که پښتانه دي خپل حق ازادي غواړي. سیندیان ترې ناراضه دي کشمیریان ترې ناراضه دي. ځکه دا د پنجابیانو خپل اعمال وو خپل کردار وو خپل ظلمونه وو خپل منافقتونه وو. داسې د غرب اوس پروژې د مخې ته بیا یې ګډوډي منځته کوي وو. امریکا غواړي باګراوند ته په چل راسي حکومتونه زده کې بیا بل بس ده. خپل پاکستان باید خپل بقا ته هم وګوري. اوس هغه مذهبي ډلې چې یو وخت دوی سره وي د مذهب په نوم باندې دوی یو سیستم یو میکانیزم استعمالوي یا یو ابزار استعمالوي افراطي ډلې جوړول هغه اوس نشته. هغه اوس افراطي ډلې یا د اسلام داعیې اوس نور هېوادونو تللي دي. خپل افغانستان کې اوس مدرسې دي طالبان حاکم دي اسلامي نظام ده. خلک په دې تیږه همدا وجه ده چې خپله پنجابي عسکر هم د افغانستان په وړاندې جګړه نه کوي ځکه هغوی عقیدهیي تربیه سوي لوی سوي دي. پښتانه او بلوچان هم داسې دي. نور سیندیان هم داسې دي. د دوی علما هم په جوماتو کې فتوا نسي ورکولی. پخوا خو د روس په پلمه د امریکا په پلمه یې فتوې ورکول. اوس هغه افزار ته تللي دي. نو راغلو دې ته چې مدرنه وسله د دوی استعمالېدل امکان نه لري تر ډېر زمان یې وکړي. ځکه دا دومره قوي اقتصاد نه لري. خپله قرضدار ده. افراد قرضدار دا قرضونه دوی مثلا حساب کې سړی د خپله داسې لوی تولیدي هغه نه لري. خو صرف پروژهیي دي مونږ ته دغه پروژو ته د سمه محاسبه نه ده کړې. دقیق نه ده متوجه سوی. دا افغانستان ورته غر ده. غر کې به څه ولېته خلک ټول له ابتدا نه تر اوسه پورې په جنګ کې لوی سوي په جنګ کې مړه کېږي. دوی روحیه هم داسې ده چې وطن او هېواد د خاورې و دفاع کوي. ته خو نه ورغلی سوی ته نه ورغلی تا څوک د روحیات چېرته لري؟ هر طالب ور افغان انتحاري درته کوي. ځان وځي په خپل هېواد وځلي دي. تا خو داسې نه ده. نو دغه محاسبه دوی غلطه کړې. اوس دوی متوجه کېږي چې څه وکړي. لاره د لټون په لاره کېږي. دا اوس هم تاسې باور کړئ دا شورابه قندهار کې زه فکر نه کوم دوی بیا حمله کړي. زړونه د افغانانو ډک دي. کېدای شي دوی وړکی یو ډېر معمولي حرکت د افغان پوستو باندې په طالبانو بده لګېږي او حمله پرې کوي. کېدای شي بیا د همدې نه که وروسته راپورونه وګورو دا کار کوي. بله خبره هلته هم مختلفې ډلې جوړې شوي دوی جوړې کړي. تحریک ټي ټي ده تحریک طالبان پاکستاني ده نور دا هم مخالف دی. په پنجاب رژیم ګرځېدلي چې دوی جوړ کړي صحیح ده چې یو کس دوه کسه به یا مشر یا څوک به د دوی پلوی ماره نور عام کسان خو عقیدهیي راټول شوي دې ته ډلو ته بنا نه هغوی هم مخالف دي یا سیاسي احزاب چې دي مشران صحیح د پنجاب سره معاملې به کوي اما عام کسان په بله روحیه راجګ شوي دي. نو بنا دغه باعث تباهي او تجزیه د پاکستان کېږي. صحیح ده دا منو موږ چې پاکستان جوړ کړی غر ته ناتو ده دغه یو ایالت ته هغوی پروژه ورکوي بهرنی کورنی سیاست ورکوي پرمخ ځي او هغوی ساتي حمایه کوي یې دا هر څه د هغوی منډه لري. اما کله کله بیا چا چې جوړ کړی خپله مشر بادار یا چا چې د شاته ولاړي هغه هم خپل سیاست د دوی د ناوړه کړنو پر بنیاد بدلوي
صحیح مارد صاحب اجازه راکئ په ټوله کې په جګړو کې لکه څنګه چې اسلامي امارت انتقام جویانه بریدونه وکړل پر پاکستاني پوځیانو باندې په دغه رقم جګړو کې یا په دغه رقم حملو کې په ټوله کې مورال څومره مهم ده چې یو ځواک یا یو پوځ ولري ګوره په تاریخ کې همدغه دوه یو شی موږ ثابت کړی دی مورال او پوځیان وایي که نه وایي په دری کې وای سرباز با مورال است مرغ با بال است یعنی د مرغۍ چې بال نه خو نشي الوتلی د عسکر چې مورال نه جنگ نشي کولای ډېر زبرځواک وادونه ډېر غټ لښکر اسکندر مقدوني راوغلی تر دا اوسه تاسو د افغانستان د ځواکونو مورال لوړ بولئ مارد صاحب بالکل او څوک چې له سره تیرې نه ټول دنیا ډاري خپل تر یو وخت لیکنه کړې په افغانانو باندې اسکندر مقدوني استراګوا همدغه شلیکله د څخه سره موږ مخامخ سره ځوان تیر وسار نه تیر همدغه صفویان امپراتوري چې ختم سره مشاور ترکی ورته ویلی و او بل یو بل کس و په نوم د شیرازي مفتي و ورته ویلی و چې په دې نه پیل چې افغانان سره تیر نو له دې قوم سره لیکته کول په تش لاس یا سره جنگونه کړي ورغلي دي و هر یو سره چې موږ جګړه کړه ته په مرغلي مدرنه وسته د نفر زیات و مره ناکام شوی دي پاکستان دا محاسبه نه وکړي اوس خلک ځینې وایي چې مثلا روبرټ والا پښتانه دلته باید حمله ونه چې هلته موږ په پوځیان حمله کوو د پنجاب سفر باندې چې ولاړ دي که پولیس ده که نظامي ده موږ په عام خلکو غرض نه ده کړی د موږ خاوره ده د موږ افغان ده د موږ ستر سترګه د موږ وینه ده تر اټک او تر مارګلې پورې دوی سره موږ کارونه دي بغې کې صحیح مارد صاحب صحیح یو بله پوښتنه ډېر وبخښئ مارد صاحب ډېر وبخښئ مارد صاحب درست یوه بله پوښتنه دا چې تاسو ویل چې افغانان په ټوله کې دومره غیرتي دي یا په ټوله کې مورال هم دومره جګ دی که زه وپوښتم چې څه د دې لامل شوي دي چې افغانان په رښتیا هم دومره یو غیرتي ملت شي یا په ټوله کې هم د دوی په وینه کې داسې یو غیرت موجود وي ګوره دغه جنس دغه جوړښت د انسان همدا رقم دا دنیا کې د انسانانو چې پیدا کړي پروردګار همدغه رقم دي یو خلکو ته ګوره نرم مجاز دي یو مثلا احساساتي دي یو مثلا جنګجوی دي یو سوله دوست دي یو مثلا غیرتي دي یو بې غیرته دي مختلف انسانان په دنیا کې دي افغانانو آریایي نژاد و آریایي ګرجنه چې دغه 15 قومه پکتاس هوا بالانا الینا و ایشان چې په همدې امونه تر اباسینه پاتې شوله ځکه هلته خو لاس قومه وو هغه نوره خواته لاړله په څلورو حصو تقسیم شول دا مثلا دا 15 قومه کشري ورته ویلې نظامیان وو برهاوي وچېلې ملایان وو ویسا و تاجران وو دا سوډر و هغه دا بیا غلامان وو دغه ګومتره چې پاچا و لږه ابتدا نه دوی په دغه جنګ کې رالوی سوله جنګي او وینه کې دي دا خبره وه هر حکومت چې افغانستان کې راغلی جګړه سوی او ګورئ هر امپراتوري ماته کړې ده په خپل مورال باندې بیا دا نیکونو چې دا کارونه کړي دي نسل ته دا غیرت په وجود ته راځي موږ مثال ورکوو شاه محمود هوتک مثلا 15 زره لاړه شپېته زره عسکر یې مات کړل اصفهان یو امپراتوري یو د صفویانو ختمه کړه ستر بابا لاړه ډیلي ته ډیلای ختم کړه امپراتوري جوړه کړه مثلا هر یو موږ یادو چې فلانه سلطان محمد غزنوي مثلا تر کوم ځای پورې لاړه دغه کیسې بیا موږ مثلا ایوب خان یادو مثلا وزیر اکبر خان او انجلې خان کې ملال یادو رابع بلخي یادو امین فتوی یادو بی عینو یادو دا خپل په دانه وی نه سم د اثر تاثیر کې درس په تربیتي انداسې ډیر زیاته مننه ګورئ د هر یو وینه په جوش راغله ده دې ته نه ګوري چې زه څوک د کومه سیمه ما خبر نه لري افغانستان افغانستان طالب چیا سو فلانی چیا ټول په دې په کې چې وطن د دفاع د پنجاب د بدراوي ډیر مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ ژوندي اوسئ